بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا پیغام د افغانستان هغه زموږ خویندې وروڼو مشرانو ته ورکوم چې خپل زامن یې طالبانو ته ورکړي دي. مشرانو خویندو وروڼو نور ځانونه مه په تکلیفوئ، نور د غم په ټغر کې مه کښېنئ. ستاسې زامن د تکفیري ګروپو د خوا څخه ستاسې پر شارو باندې استعمالیږي، ستاسې نور اولادونه، ستاسې نور وطنداران په عذابوي. لکه څنګه چې تاسې ولیدل په کلو کلو مو خپل زامن طالبانو ته ورکړله، مګم طالبانو بیرته د هغه لښۍ درته راوړلې، یا هم معیوبه سوله، یا هم تر اوسه یې مړي ورکې دي. په تیرو 15 ورځو کې د لښکرګاه په ښار کې څه طالبان چې راغلي دي، یو نفر یې هم ژوندی نه دی راغلی. شاید طالبان تاسې ته ووایي چې ستاسې زامن په خطو کې دي. زه درته وایم چې په خطو کې ستاسې زامن نسته، ستاسې زامن ټوله د منځه تللي دي او طالبان یې د شپې د خوا په ریګو کې په پټ ډول شخوي او حتی دغه کار لا نه کوي چې دا د دې لاشونه بیرته ستاسې تر کورو پورې راورسوي. دا ګروپ تکفیري ګروپ دی، د الله په ضد باندې ولاړ ګروپ دی. دوی غواړي خپل ښار، خپل وطن، خپل کور خراب کړي او د الله د نظام پر ضد او د الله د قانون پر ضد ستاسې بچان استعمال کړي. په دې ګناه کې متوجه واوسیږئ چې تاسې هم شریکان یاست. زه ستاسې څخه خواهش کوم چې نور خپل زامن په موږ مه وژنئ، نور خپل زامن مه تیکه تیکه کوئ، نور مه بورې کیږئ، نور دغه ښځې بازارو ته مه راباسئ چې د زامن مو مړه سي. خپل زامن په کورو کې راوګرځوئ، په یو اسلامي، په مذهبي، په یو پاک، په یو بل شغل کې استعمال کړئ. که زوی طالب ته ورکئ، په دې ګناه کې سل په سله کې ته شریک یې مور جانه، پلار جانه. دا کار مه کوئ. زامن مو تیکه تیکه سوله. موږ خپل د ښار څخه دفاع کوو، خپل د نظام څخه دفاع کوو. الله پر موږ حکم کړی دی چې حب الوطن من الایمان، خپل وطن به لکه خپل ایمان ساتې. په دغه رقم یې موږ ساتو. ستاسې څخه مې خواهش دا دی چې نور زامن طالبانو ته مه ورکوئ. موږ ته هم خوند نه راکوي چې دا تنکي ځوانان، دغه ستاسې بچان چې دلته راځي، موږ یې په بمو پسې وتړو یا یې په مرمۍ پسې وتړو. مګر موږ مجبوره یو خپل د ښارو څخه دفاع کوو، خپل د خویندو مندو څخه دفاع کوو، خپل د عزت څخه دفاع کوو چې هر څونه نور راسي دغونه نور به مړه سي. نو زما پیغام دا دی چې نور اولادونه طالب ته مه ورکوئ چې ام به د دنیوي ام به د آخرت د الله په غضب سره اخته سئ. السلام علیکم.